په دې ښار کې داسې خلک هم شته قدرمنو چې تا ته آنلاین بزنس ښیي. سره انټرویو نه بعد $10,000 وګټل. صحیح ده چې دا دیر نه راغلی دی. ما ایم ایس سی کړی وه او ډبل ماسټر مې کړی و که نه ما د پبلک سروس کمیشن ټسټونه هم ډېر زیات ورکړي وو. خلک وایي ما $20,000 سیل وکړو. هغه جدا څیز دی. په هغې کې اکثر چې د حساب کتاب ولګي نو $200 به الټه بیللي. زمونږ دا چې کوم افیلیټ مارکیټینګ دی دا په ټول پاکستان کې دا زه ګارنټۍ سره یم یوسف جان صاحب چې په دې کومه طریقې موږ کوو په دې بل څوک نه کوي. د دې اوس ضرورت پاتې نه شو تا سره کومه ډګري دی او د کوم ځای نه دې خبره کړې دی. کار دا دی چې دا ګز او دا میدان کار کولی شي که نه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ښکته مې د قطار ته کتل بلا دنیا ولاړ دا ټول پښتانه دي یا سبق ویلې یا نه ویلې خو دا ټول ولاړ دي بایومیټریک ته دا به ځي بیا سعودي عرب ته. دومره لوی تعداد چې هر ټیم راشي دا رش په ولاړ دي دونه ځوانانو. حالانکې په دې ښار کې داسې خلک هم شته قدرمنو چې تا ته آنلاین بزنس ښیي. نن افیس هم لږ بدل دی خو ګوره سړی همغه دی چې په نوم د ذکریا یادېږي. السلام علیکم ذکریا صاحب څنګه یې؟ صحت ښه دی؟ ټیک ټاک. قدرمنو امیزان افیلیټ مارکیټینګ ښکته دنیا ناسته رسیبه او ته خو په دې بلډینګ کې تم دلته ناست دا نظاره خو به وینې دا دونه شازلمي دلته ولاړ دي دا سعودي عرب ته روان دي. دا چې په اولني ځل سعودي عرب ته کله ځي نو دوی دلته فینګر لګوي دا د دې لپاره دا پلازا ده نو دا دومره رش د دې وجې نه جوړله چې دوی کوشش کوي چې یاره څه نه څه وګټو سعودي عرب ته که چېرته لاړ شو مزدوري راته میلاو شي که نه نو هلته چې لاړ شي نو بس بیا به داسې ناستي لکه څنګه چې دلته کې ناستي د سپین جومات خواته دا مزدوران ناستي بیا خلک پسې راځي او کار لی بوځي او مختلف محنتونه کوي خلک که نه. ذکریا صاحب ستا شاګردان خو دلته ناستي ډالرې ګټي نو دوی تاسې خفه کېږي چې دا غریبانه لاړ روک شو نو دا لکه دې باندې اوس خفګان که وکړي نو څه به هغه کې که نه جي ما تاسو ته اوس لږ ساعت مخکې هم خبره وکړه چې لکه زمونږ مشران نشی وران شوی دی. اوس یو سړي 10 بچي دي او ټول چې دی بې هنره دي نو هغه عجز به بیا هغه به څه وکړي او یو سړي 10 بچي دي او هغه هنرمند دي نو دا سړی پې مضبوط دی. ډېرو خلکو کورسز ترلاسه کړل او ماشاءالله ډېر مخکې لاړل. زه ستا د افیس د رینویشن ته ګورم نو بلا پیسې دې پې ولګولې او دا برکت دی چې د دې دا محنت چې کار روان دی. ذکریا صاحب خلک پروډکټ جوړوي په هغې بلا پیسې خلک لګوي خلکو سره دونه سرمایه خو نشته د دې هم څه لار شته؟ د دې دا لار ده که نه چې پاکستان کې بجلی ګرانه ده پراډکټ نشي جوړولی که د چاینا نه اخلي هغه مهنګا پرې وځي که نه نو د هغې ښه طریقه دا ده چې یاره یو پاکستانی چې هغه سره انټرنیټ شته نو په کار ده چې امریکا کې پراډکټ یې خرڅې کړي په نور خلکو د هغې په بدل کې کمیشن والي هلته چې ستا سره خپل کسټمرز جوړ شو هغه کسټمرز چې دي هغې باندې بیا ته سپانسر یې اخیستی شي. مثال ته چاته وایې چې یاره ستا پراډکټ ورته ښیم د خپل کسټمرز ته خو ماله پیسې راکوه ایډوانس کې نو افیلیټ مارکیټینګ ما تاسو ته لږ ساعت مخکې خپل اکاونټ هغه وښودل که نه چې څنګه مطلب موږ ته چاینیز پیمنټ کوي چې یاره دا واخلې او زموږ دا پراډکټ د خلکو ته لکه وښیې ګورئ په پراډکټ ګوره یو پروډکشن لاین پراپر که نه چې دلته پراډکټ مینوفیکچر کېږي بیا ډسټریبیوټر ته ځي بیا هغې نه هولسیلر ته ځي بیا ریټیلر ته ځي د هغې نه بعد بیا کنزیومر مطلب کسټمر نو ته بالکل د مین د کنزیومر په منځ کې ناستې د ریټیلر او د کنزیومر په منځ کې ناستې کنزیومر ستا په لاس کې دی. دا کار خو زده کړه غواړي چې دا سړي زده هم کړي که نه زده کړه د ډیجیټلایزیشن د وجې نه به نن سبا دغه چل به اوس ته په آنلاین دنیا کې کوې لکه ته به فیسبوک باندې په سامان نه خرڅوې ته به په ګوګل باندې سامان نه خرڅوې ګوګل ایډز د فیسبوک په استعمال یې که نه نو د فیسبوک الګوریتم یې زده کول دي بل د چا نه د پراډکټ چې راغلی ته موږ مرچنټ لکه مرچنټ زموږ سره اوس امازان دی د هغې ټوټل پالیسیان یې زده کول دي یاره چې کم کارونه کول دي کم نه دي کول نو دا یو طریقه کار دی او الحمدلله ستاسو د وجې نه چې کوم خلک راغلي وو د هغې خو دومره ټایم نه دی شوی خو بیا هم څه هلکان پکې کامیاب شوي دي هغې خپل انټرویوانې هم ورکړي دي ما ته زموږ په چینل باندې یو هلک به ما راوختې هم دي دا زموږ یو سټوډنټ راغلی دی که نه ته راشه ته دغه دا چې دی ماشاءالله اوس $1000 وګټل ستا انټرویو نه بعد $10,000 وګټل. صحیح ده چې دا دیر نه راغلی دی. څنګه یاره خیر دی جی تاسو ښه ته سعودي عرب ته ولې نه تللی؟ سر جی اصل خبره دا وه که نه ما لکه سبق ویلی ډېر زیات سبق مې ویلی څومره دی ویلی؟
ما ام ایس سی کړی و او ډبل ماسټر مې کړی و کنه ما د پبلک سروس کمیشن ته سټوډنټ ډیر زیات ور کړی او د دیر او د دیر یم آنلاین اړخته څنګه راړې څنګه خبر شو د کلی کې ومه بس لکه کمیشن ټیسټ مې ورکړ اخیری امید مې بس لکه ټیسټ مې هم خسته ټیسټ مې کړی او چې ټیسټ ریزلټ راغی نو زه په 1 نمبر باندې پاتې شوم بس زه نا امید شوم زه لاړم کلی ته زما چې څومره ډیګریانې وي هغه بس یو کباړ والا راغلی و هغه مې ټولې راواغېستې بس د بوجۍ مې ته ډکې کړی چې څومره زمونږ څلور وروڼه او څومره سبقونه او څومره خویندې څومره دغه هغه ټول موږ کتابونه چې څومره هغه مې دغه ورکړه بس نو امیده حد او بس ما چې بس نور نه کوم نه تعلیم کوم نه کوم پاکستان کې بس چارته دغه به کومه بیا آنلاین دین دلته څنګه ناستم کلی کې ناستم بس دا تاسو ویډیو را مخې ته رااله چې دلته رالم بس کلاسز مې واغسته چې څنګه کلاس شروع شو هفته یو نیمه هفته تقریبا 15-16 ورځې بعد چې موږ کار شروع کړو موږ ته $1 راغی $1 چې راغی بس ما ملګرو ته ویل ما سره چې هاسټل کې کوم هلکان وو هغو ډېر زیات نا امیده ما ته ما دا وګورئ بېګا ما $1 ګټلی دی بس هغو ډېر زیات خوشحاله شو ما ته چې او بالکل دا خو $1 ګټلی کېږي تا وګاټه ډالر ټول پاکستان په ډالر روان دي دا کدا ډالر آی ایم ایف بند کړي بس پاکستان ته تاله لګي استاد خان او ډالر نه پس بیا څه $1 نه بعد بیا بس من کار شروع کړ ډېر زیات د شپې بناستو بس 2 بجو پورې بم کار کاوه بس دا غینه بیا بعد زکریا صاحب وی چې تاسو ته بچایني سیلران نازي ما والکان ته ما چې هر کار کوي کې د شي دا سیلران هم راشي مونږ ته بیا ما ته یو سیلر راغی چې سیلر راغی زکریا صاحب چې مونږ ته کومه طریقه راخولي و چې تاسو به سیلر سره داسې ډیلینګ کوئ ما چې هغه شان ډیلینګ وکړ سیلر ډایرکټ ما ته پیسې راولېږي ما هلکانو ته ویل چې دا وګورئ ما ته بېګا سیلر پیسې رالېږل دي هغو په ما پسې خندلې ته دروغ وی ما چې نه داسې ته زه ښه یم صبر کوئ سبا به ما ته پیسې راشي پیپال ته چې پیسې رالې بس هغو ته ما وښوی بس هغو ټول بیا خوشحاله شو ډېر زیات وی چې او تا ته خو سیلر هم راغی اوس ته څونه وګټلې اوس الحمدلله 1000 پلس هم ګټلې پلس ډالر اوس ایم ایس سی او ډبل ماس او ډېر سبق او د کمیشن بلا امتحانونه صاحب سړی نه امید شي پښتا کنه که سړی لګ زکریا صاحب نے کلاس واغشتو خادارات وای چې ډالر خبره خو دې وکړه خو واده دې کړې نه واده مې نه کړې بس ډایرکټ وخت نو ان شاء الله اصل کې دا $0 دي کنه جی خدا ټول لده دي تاسو به آنلاین فیلډ کې وګورئ کنه چې خلک وایي ما $20,000 سیل وکړو هغه جدا چیز دی هغه کې اکثر چې د حساب کتاب ولګي $200 به الټه بیللی دا چټي ټول لده دي بس په خبرو رسېدي دا ټوله کمایي ده او ټوله حلاله ده سوچه حلاله ده ټول لده دي پوه شوې دا ټول $1 چې کومې د ګټلي نه دی که $1 ګټې او که 2 ګټې خبره دا ده چې ته به ډېر سټرګل هم وکړي پروډکټ به هم سیل کړي خو په اخر کې چې ته د هغې بیا هغه ټیکسونه وغیره هغه کلیر کې را کلیر کې که نه تا ته پکې څه پاتې نه شي که نه جي او نو دا زموږ سره لکه مطلب دا دی د نور سټوډنټان هم راغوښتي دي اب هم راشي انشاءالله هغې له هم ویډیو وکړو انشاءالله دا خو زوړ سټوډنټ دی ویډیو کړې ده څنګه کار مار خراب شکر دی جی ښه ډېر ښه زکریا صاحب فرنٹ اینڈ ڈیولپر سے دیکھو کہ نا څنګه چلے نو بیس دې کنه یوسف جان صاحب دا نوې بیس په ان شاء الله دی باندې بیا دغه کو دا خو زمونږ دغه د پاره دی کنه یو سړی نوې بزنس سٹارټ ځان ویب سټ جوړي یا ګوګل اډ فیسبوک بل اپیسوډ بل به ان شاء الله کو دا زمونږ فرنٹ اینڈ انجینیر دی زه ان شاء الله تاسو سره بغا پلی کې ډیره مهرباني ډیره شکریا دا یو بل مرګره هم ناشته او قدرمنو زه به تاسو ته دا وایم چې د خپل ویب سټ جوړ کړی د باقي رڼا په ذکریا صاحب واچي دا سرچ انجن اپټیمایزیشن زمونږ ماشاءالله تکړه لګته او ماشاءالله خپل ویب سټ رینک کړی دی په ګوګل کې کنه دا ای سی او کوي د دنه امام حسن نوم دی ماشاءالله او ډیر قابل لګته خپل ویب سټ رینک کړی دی او قدرمنو زه تاسو ته دا وایم چې امام بای دا شب قدر دی صاحب او شب قدر علاقہ تاسو وبختم دي پروګرامونو کې جو بلا په پټو پځي او زی او زمداسه تکریم جی سر بالکل سر ستا غونډه کې سړی چې هغه ماشاءالله د غزه ته ورسېد نو ستا ته څنګه پته ولګېد استاد پدې مې بیگ جی سر زما مشر رور دی نو زه چې د په چیر باندې ناست میا سره ناست میا تاسو ته انټرویو در کوم سر کنه کله کوټو نه په خبر واجب باندې تاسو ګورو سر کنه نو تاسو انټرویو در کوم نو کریډ خو خپل مشر رور لور کوم نو داغه د وایي چې دلته کې ناست تاسو انټرویو در کوم نو هغه د ټریک تر اوستي او هغه ته په پیل کې پتا و چې د کې د دې خپل په کیمیو کې سټوډنټ بي اس کوي خو زه کمپیوټر ساينس ته ویست ما ته وی چې بس د خو د خاص نشته او بیا په دې سکیل کې چې کم دی هغه ما د ماته انټرویوز کوم زه دې تراله مسر نو هغه نه باچ بیا خپل پریکټیکلی کار وکړو نو ماته ریزلټ مینو شو بیا ما سره انټرویو ورنو سره زه هایر کړم دلته کې دا خبره مې دا وکنه چې دا ټول خبره د مشر ده مشر خپل زوی ته سوې چې چرته لاړ شو چې هغه خوشنه لخت راځي هغه ته څه پته راځي دنیا کې څه دي سیاست دا چې کوم د یونیورسيټي دا بلا سافټویر انجینیر فارغيږي تاسو راځي مال راځي او تاسو ته پته شته دا پته وتم نه چې ډومین څه ته وایي
د دې مطلب دا دی لکه الف ب ت چې ورته پته نه دا ولې نو بس دی دا اصل کې سشته نه په خبره ورسېږي کنه دومره خو بلا سی ویګانې پرتی زما سره هر شی دی چې تاسو دا وایم چې دلته کې زه خو دومره دغه شیم چې یاره یونیورسټي دی یا بالکل د دې باندې ریفارمز وشي دا د ټیک کړی شي د نوي ضرورت مطابق شي د دې سره د انډسټري کنیکټ شي د دې سره سافټویر هاوس کنیکټ شي ادروایز دا کار نه کوي دا کار نه کوي جی د دې رزلټ نشته اوس دا ما چې فرنٹ اینڈ انجینیر هایر کړی دی کنه د نه ما دا تاسو هم درکړی ته کوم یونیورسيټي کې تاسو چل کړی ما دا کار درځي د وی مال راځي ما دا غزو دا میدان ډیګری دی خیر دی دا چې ما هر کو د ورته ما ټاسک کړو ویزه ما ور دی په ویب سټ رینک کول شي ما ته رینک کول شي او ما رینک تی کې بیا دی راشي د دله ما 2 میاشتې ټایم درکو کنه ویب سټ ما ته رینک کو نو بس راغی بس هایر شو په خبره ورسېدی کنه نو دا د دې اوس ضرورت پاتې نشو تاسو کوم ډیګری دی او د کم ځای نه دی خبره کړې دی کار دار چې دا غزه او دا میدان کار کولای شي کنه شي کولای یا څه دا راته وایي چې کوم دا تاسو د امیزان افیلیټ پروګرام خبر کوي دا کلاس سٹارټ دي دا کلاسز اوس په رمضان کې مونږ ان شاء الله 1 تاریخ باندې نوې بیچ سٹارټو آنلاین د لپاره ځکه سٹارټو چې لکه اوس رمضان دی نو ان شاء الله باغی کې به لکه خلکو سره ټایم سوشل میډیا باندې ټایم ځای کول به زمون سره دا چې مخ کې سجاب دی کو دا غي سره سره مطلب یو پازیټیو ځان کې چینج راولي کوم تنخواه دا خو تاسو هم دا خو کته سره نور ځان سایډ حاصل سٹارټ کې نو دې نستا مطلب انکم سیوا کې دی شي بل دا د یو سیستم دی چې بده کې دا نشته چې یو کلی کې تا دکان وي ستوي چې زر کسان دي نو طالب سونه راشي کنه دا ټول دنیا دا سمرم ته به کې گروث کولای شي کنه خدا به ټایم مخلی لګه مطلب دنیا ستا کسٹمر دي بالکل ګوره دې کار کې یو سړی هم نه ناکام کیږي هغه کس په کې ناکام کیږي پری دي مسلسل ولګي ګوره یو کال مخکینه سړی هغه د 2 میاشتو مخکینه سړی نه تکړه دی صحیح ده او 2 کال مخکینه سړی هغه به بیا ایکسپرت دی په 3 کال مخکینه به بیا هغه ایکسپرت دی نو چې څومره بدی کې مخکې هم را دي گروث راځي هم رستا کسٹمر سیوا کیږي کنه نو خپل نمبر موږ سره لک شریک کړي زمونږ د واتس اپ نمبر دی 0327 9820 367 کنه 0327982037 دا زمونږ واتس اپ نمبر دی zakariyainstitute.com زمونږ ویب سټ دی او په دې باندې لکه تاسو زمونږ سره انلاین ایډمیشن کولای شي په دې انلاین ایډمیشن کې مونږ سره د کورس تاسو لګ دغم درکو لکه مطلب لګ منټل گروث چې هغه مونږ کوشش کوو چې تاسو لګ مونږه سپورټ درکو لکه مثال په تور نه بل جو لک راغلو زما افیس ته ما ډیجیټل مارکیټینګ کړی دی خو ماته اوس عزت څه چلو کوم ماته ما ټیچر دا چل نه خو لچره اوس په مزه دا کوم چاله یعنی کې کلاینټ ځان نه شو کته نو ما تا خو لګ مارکیټینګ کړی دی کنه ته په دې باندې پوهیږي زما ځان کلاینټ سره ګورم ته بل سړي کلاینټ سره ګوري کنه نو بیا مو ته اصل لګ مطلب هغه کورس کړو خو دا هغه د بزنس مایند سیټ نو جوړ چې لکه دا بزنس لکه هغه چې د دې کوم هغه یو بیهیویر دی انسان د بزنسمن هغه بیهیویرز باندې موږ کلاس لو چې دا پتا کې څه کمې دی زموږ انلاین کلاس 45 ورځې پوری او چې کله تاسو لایو کلاسونه بالکل او چې کله لایو کلاس شي داغه نه بعد بیا موږ ریکارډینګ لیکچر هم لیکو کفرس کې وسړی نشته یا مطلب وزګار نه دی کنه نو داغه نه بعد هغه ریکارډډ لیکچر هم زی او پراپر هغه سره سپورټ ټیمي لکه واتس اپ ګروپ یې صحیح ده او زیات تر سپورټ زموږ سټارټي کې د کورس د ختمېدو نه بعد او سټیم بعد چې لکه موږ بیا 2-3 ګروپونه سورا یو ځای کو په یو ځای باندې چې سو او بیا چونه او هغه ته بیا موږ لکه ټاسکونه ماسکونه په والا کو نو کامیابی دل اصل کې بیا ورسته سټارټي او صرف د لکه د پوه نه کنه زده کړې پروسس دی کنه بیا ورسته لکه د زوړم شي کومه ته خبره کوم د ډایرکټ ذهن خلی کنه او جی قدرمن ذکریا صاحب سره موږ 300 پروګرامز وکړل او ماشاءالله هر پروګرام چې دینو پای کې ستاسو د ملاتړي ستاسو د کمنټس ستاسو د چکم ویوز ګورم نو پدې کې د نوې کول ډیر زیات انټرست دی غواړي چې موږ دغه دنیا ته اوس ور داخل شو او اوس خو قدرمن زه تاسو ته خبر وکم د بازار ته د تګ هغه چې کم یو روایت دی موږ کې هغه اوس را روان وخت کې 15 کال پس پغه نیم نه هم کم پاتې شي هر سړی آنلاین سیزونه اخلي زما په دې وجود کې وړي سیزونه دا چې کزم یو سیز بخامه چې او ما آنلاین راغوختي د شان طارق صاحب کیمرامین او د بلا دنیا آنلاین شاپینګ کوي نو پدې کې تاسو خپل حساب جوړ ذکر څه دا خبره به زما ټیک وي بالکل جی بل دا خبره ده چې دا ببر روان دي روان جنریشن ټول انلاین طرف ته وړي پوخانی خلک ګیپ جنریشن ګیپ ته کنه پوخانی خلک ډیر نه دی بلد ور سره خو نو جنریشن ټول انلاین لکه تاسو کور کې زنانه وګوري انلاین شاپینګ هر سړی انلاین شاپینګ طرف ته روان دي اوس به انلاین شاپینګ څه وخت بعد بالکل داسې شي چې دا لکه خلک به تاسو وګوري اسیم لکه دغه سره ټیم نشته خلک مصروف کیږي کنه اور سړی سره موبایل لاس کې بس هغه په غیبه خپل شاپینګ بالکل انلاین خو ډیر لکه دې ته په بد نظر نه دی کتل پکار ذکر صاحب یو جهان مننه تاسو دا چې کوم خبرې تری دي او یقینا چې دا
دا داسې دا چې کوم ځوانان ترلاسه کړي نو خبرې د هر سړي په لاس کې موبایل هر سړي په لاس کې موبایل وانه چې تاسو سره کله ټیم ته دا موبایل کولو کې او ته په دې کې د آنلاین بزنس لپاره لږ هلې ځلې شروع کې خو د هغې نه مخکې یو کلاس ضروري دی د 45 سره دا یو کلاس تاسو ذکریا صاحب نه اخیستی شي راتلی شي زمونږ د چې کوم افیلیټ مارکیټینګ دی دا په ټول پاکستان کې دا د ګارنټي سره یم یوسف جان صاحب چې په دې کومه طریقې مونږ کوو په دې بل څوک نه ښیي نن سبا خبره د دغه نه زیات تر سوشل میډیا ته راوغوښته که نه او په هغې باندې کسټمرز جوړول دا یو زمونږ خپل سپیشل ټیکنیک دی دا بل چا سره نشته د دې وجې نه مونږ که تاسو وګورئ نور خلکو چا کورسونه بل ځای کې کړي هم د SEO یا د افیلیټ مارکیټینګ خو هغې له هم پکار دی چې د دې ځای نه زمونږ سره لکه دغه وکړي که نه تاسو زده کړه د کوم ځای نه کوئ ذکریا صاحب ما آنلاین کورسونه ډیر بلا غسري په زرونو ډالر هم به خراب کړي دي کنه او بل زما چې کوم مطلب ایکسپیرینس دی په دې فیلډ کې لکه دا زه تاسو مثال در کوم تاسو په خپل فیلډ کې څومره زړه شوي کنه دغه شانتي لکه زه په دې زما سل سټوډنټان یا 200 سټوډنټان د چې کله مسلې راشي نو هغه زما په سره اجازه به زه حل کوم دا کار چې ما سټاټو نو ما ته ډیر خلکو چې دا خو لکه ته موږ ته مارکیټ ډک کې واخا دی خو کنه خدا دې سینه د الله پاک دنیا دا ډور مخلوق ته او که زه به ټول پاکستان مو راچوم د غټ امریکا دا نه ختميږي په خبره ورسېده کنه نه د یو سړی د رزق سره مونږ دا سوچ کوو چې یاره که زه پرس که دا چا ته وښیم نو زما رزق به کم شي داسې نه کېږي انشاءالله صحیح ده که نه دا ده چې د دې کار نه زما ته لکه خپل کار مې لږ متاثره شوی دی زه لکه ډېر لکه چې زه راځم کور ته یا داسې که نه نو هغه شانتي نه خو الله پاک بله لار سړي ته راوباسي نور که نه هغې سره لکه که تاسو وګورئ زما اوس په امریکا کې امریکایانو سره تعلقات ښه شوي دي لکه هم د دې سټوډنټ د برکته که نه لکه زه ورته یم زما سره دومره سټوډنټان دي نو هغې زما سره ډېر په ښه دغه باندې میلاوېږي که نه که زه ځانه پرسنل دغه کوم نو هغې زما سره دومره زما سره امریکایان داسې لګي لکه زما سره چې ملګري چې را سره که نه نو دا د دې لکه د خدای پاک لکه مطلب دا چې خدای پاک یو طرف ته تاته لکه غره ولي لکه زه د سټوډنټ د وجې نه خپل کار ډېر نشم کولی خو برکات یې مې بیا که نه جي نو د هر شي خپل کونز اینډ پرونز دي ډېر په شروع کې چې کله ما اولنۍ خپرونه ذکریا صاحب سره کوله زه د سره کېناستم نو دا سړی په خپله عقیده ډېر روغ او دا د الله نه یېرېږي د ایمان خاوند دی د کار سره تړلی سړی دی غواړي چې دا زده کړه دی هر یو سټوډنټ ترلاسه کړي دي هغه رازونه ټول راښکاره کړل چا ته پته وي چې دا زده کړه وشي او په دې چې کله دې کله مارکیټ ته راغی او کله دا کار شروع کړو نو د ده په دې کې چې کوم کمپیټیټرز وو ده ته وایي چې دا ته څه کوې هر سړی پلار کې خو ده وایي نه پرېږده چې هر سړی دی روزګار شي او په دې الحاج ټاور کې ښکته بلا ځوانان ولاړ دي تاسو ته به ښکاري هم دا ځوانان به ځي او د شیخانو په وطن کې به یا چوکیداري کوي یا به ټرک چلی او یا د ذکریا صاحب خبره په چوک کې به ناست دي ګاډي به ودرېږي او کله څنګه چې په ګنټګر کې دا مزدور ناست وي او خلک یې روچتوي او بوځي همدغه شان حالت وي سړی په ډېر خفه شي ذکریا صاحب ستاسو راوړی دا علم دا پوهه او شعور دې خور شي ستاسو هم دا خواهش دی او الله دې وکړي چې ستاسو د کامیابۍ دا سفر دی نور هم مخ په وړاندې لاړ شي امین امین جزاک الله ستاسو را سره انشاءالله کومک یې الله به خیر کړي انشاءالله یو جهان مننه ډېره شکریه